ګوګلی ماسټر راشد خان نوم د استرالیا د لسیزې په لوبډله کې لیکل شوی. لیدونکو ستړي مه شئ، د استرالیا کرکټ بورډ د یوې لسیزې په نوم د لوبډلې نوملړ جوړ کړی او خپور کړی هم دی چې په دې لوبډله کې د افغان بالر راشد خان نوم هم لیکل شوی دی. د استرالیا کرکټ بورډ د ورځنۍ او ټیسټ لوبو لپاره 2 لوبډلې اعلان کړي چې د لوبډلو ته د ډیکیډ یا لسیزې لوبډلې نوم ورکړی دی. د ورځنۍ لوبو نوملړ کې د راشد خان نوم د یوې لسیزې د غوره لوبغاړو په منځ کې راشد خان، ایم ایس ډوني، هاشم املا، ابی ډیوالیر، شکیب الحسن، جیسن بیلټر، میچل سټارک، ټرینټ بولټ، ویرات کوهلي، روهیت شرما او لاسیت مالینګا لیکل شوي. د ټیسټ لوبې د لسیزې لوبډله الیسټر کوک، ډیوډ وارنر، کینین ویلسن، سټیو سمیت، ویرات کوهلي، ابی ډیوالیر، بین سټوکس، ډیل سټین، نیتن لین او جیمز انډرسن. ډوني چې له 2004 میلادي کال څخه د هند په لوبډله کې ولوبېد او د 2019 میلادي کال نړیوال جام څخه وروسته د هند په لوبډله کې لوبه نه ده کړې. د استرالیا کرکټ بورډ د لسیزې په غوره لوبغاړو کې راوستی دی. له ده سره 2 نور هندیان، ویرات کوهلي چې د نړۍ په کچه یو ستوری لوبغاړی دی هم شته، روهیت شرما چې اوس مهال په ورځنۍ لوبو کې 2م نمبر توپوهونکی دی هم د ورځنۍ لوبو په نوملړ کې راغلی دی. راشد خان په 2015 او 14 کالونو کې اله افغان لوبډلې ته لار پیدا کړه چې په ډېر لږ وخت کې خورا ښه وځلید. د افغانستان ترڅنګ په نړۍ کې زیات مشهور شو او ډېر شهرت ورته بیا د IPL سیالۍ ورکړ چې نوموړی پکې د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې ولوبېد او په خپله لومړۍ لوبه کې 3 لوبغاړي په سوځولو سره د ګجرات لینز لوبډلې ایرون پینچ، برینډن مکالم او سوریش رینا یې وسوځولي وو او ځان یې لکه د ستوري وځلاوه. استرالیا چې کوم لوبغاړي د لسیزو لوبډلو ته غوره کړي پر اقدام د نړۍ په کچه مشهور لوبغاړي دي. د استرالیا د کرکټ بورډ مطلب د لسیزې لوبډلې ښایي دا وي چې د 10 کلونو په اوږدو کې له راشد خان پرته ټولو لوبغاړو سره ښه کارکردګي کړې ده.